هند د الف لوبډلې پر وړاندې له بیګانۍ بریا راوروسته هندي او پاکستاني رسنیو غبرګونونه ښودلي. دا چې د افغان ابدالیانو په اړه یې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بیګا شپه افغان ابدالیانو د اسیا ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې خپله سرسخته سیاله هندۍ الف لوبډله ماته کړه چې ورسره هم مهاله په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. پیل له خپل کوره کوو. تر ټولو وړاندې محمد نبي افغان ابدالیان وسایل او پر تشویق په خپل انسټاګرام سټوري وکړه. رحمت شاه ټول ملت ته مبارکي ویلې ده او افغان ابدالیان یې ستایلي دي. همدارس په پیلوبه کې افغان ابدالیانو ته د ښه چانس غوښتنه کړې ده. ابراهیم زدران لیکلي دي ډېر غوره او بنیادي کارګردګي مو وکړه هلکانو. ویاړم چې تاسې په پیلوبه کې وینو. ګلبدین نایب لیکلي دي یوه زړه راښکونکې بریا د افغان ابدالیانو له لوري. دوی هند الف لوبډله ماته کړه. مبارک مو شه هلکانو. په دې هیله چې ټرافي خپل هیواد ته راولئ. رحمان الله ګربز لیکلي دي د هند په وړاندې له په زړه پورې بریا وروسته او پیلوبې ته تګ مو مبارک شه هلکانو. د ځوانانو ښه کارګردګي د ټول ملت لپاره د ویاړ شیبې دي. تاسې ته په فاینل کې ښه بخت غواړم. د ننګرهار پوهانی والي ضیاء الحق مرحل هم د افغان لوبډلې ستاینه کړې او ټول ملت ته د هند په وړاندې د دې تاریخي بریا مبارکي ورکړې ده. قیس احمد، نور احمد او ګڼ شمېر نورو افغان ملي او کورنیو لوبغاړو د افغان ابدالیانو دغه تاریخي بریا ستایلې او په پاره افغان ملت ته مبارکي ورکړې ده. ام نیوز میډیا هم تاسې ټول ملت ته د افغان ابدالیانو د ویاړلې او تاریخي بریا په پار مبارکي وایي. له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.